بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې د مستقیم خط او د دایرې ترمنځ حالتونه مونږه ګورو. کوم حالتونه ممکنه حالتونه لرلی سي. په لومړي هغه کې حالت کې داسې ده چې یو خط په دې شکل باندې چې تاسو ګورئ، که چیرته د دغه خط مستقیم خط فاصله د دایرې له مرکز څخه د دې ځای نه اوس په دې خط باندې ښودل کیږي چې دا فاصله چې پر ډي باندې یا ډسټنس باندې ښودل کیږي، خو د مرکز نه تر دې ځای پورې تاسو ګورئ دا بیا شعاع ده، شعاع په آر باندې ښیو. که چیرته دلته دغه فاصله دا زیاته وي له د دایرې له هغه نه شعاع څخه، نو مونږ وایو چې دغه مستقیم خط دایرې څخه د باندې واقع دی. دا لومړی حالت دی، یعنی په اسانه سره د دایرې د مرکز نه تر هغه خطه پورې چې کومه فاصله ده، دا فاصله زیاته وي د دایرې د همغې دایرې د شعاع څخه، نو مونږ وایو چې دا خط د دایرې د باندې واقع دی، نه په دایرې باندې تماس کړی ده او نه هم دایرې سره کوم مشترکه نقطه لري. که چیرته یو مستقیم خط د دایرې سره یوه مشترکه نقطه ولري، نو مونږ وایو چې دا مستقیم خط په دایرې باندې مماس دی. دې ته اوس مونږ مماس وایو. چې دغه حالت کې د دایرې شعاع همدارنګه د خط د فاصلې سره برابر دی، چې ډي مساوي کیږي له آر سره. په دریم حالت کې که چیرته د دلتا مستقیم خط له دایرې سره دوه مشترک ټکي ولري، دا یو ټکی او دا بل ټکی، یعنی په دوه نقطو کې دغه دایرې سره دوه مشترکې نقطې ولري، نو دې ته مونږ وایو چې دغه خط د دایرې قاطع دی. قاطع یعنی دغه خط دایره قطع کړې ده. په دې حالت کې بیا مونږ څه وایو؟ مونږ وایو چې د دغه خط فاصله څه ده، چې دا مونږ په ډي باندې ښیو، له دې ځای نه تر دې ځای پورې، دا د خپله د دایرې د شعاع څخه چې شعاع ور له دې ځای نه تر دې ځای پورې راځي، چې دا په آر مونږ ښودلی سو. په داسې حالت کې مونږ وایو چې دغه ډسټنس یا فاصله د خط د دغه قاطع خط دا کوچنی ده د دایرې له شعاع څخه. یعنی دغه فارمولونه مونږ ته وروسته په نورو معادلو کې په درد خوري، نو ځکه مونږ ته پکار دي چې وپوهیږو مخکې له مخکې نه چې کوم خط له دایرې نه د باندې دی، کوم په دایره باندې مماس دی او کوم یې قاطع دی. که چیرته قاطع وي د دوی ترمنځ دا فاصله د فاصلې معادله څه ده؟ که مماس وي کوم حالت لري، او که چیرته د دایرې څخه د باندې هم وي. په دې مثال کې ویل شوي دي چې تاسو ته دغسې یو شکل درکړل شوی ده چې په دې کې یو مستقیم خط ده د دلتا او دوه متحد المرکزه دایرې دي. د یوې دایرې شعاع 2 سانتي متره ده، د بلې 3 سانتي متره ده. دغه مستقیم خط د دغو دوو دایرو د شعاع سره کومې اړیکې لري، د دغه په اړه باندې معلومات راکوي. نو تاسو وګورئ د دې دایرې دغه سره دایره چې ما په لاس رسمه کړې ده، یو څه ممکن سمه نه ښکارېږي تاسو ته، خو د دغې دایرې داسې فرض کوئ چې 2 سانتي متره د دې اوږدوالی ده. دلته وګورئ په دې شکل کې
دغه خط د دغه سرې دایرې سره C1 باندې ښودل شوې ده. دې سره یوه نقطه یو ټکی مشترک لري. مخکې مونږ ویلي چې کوم چې مشترک لري، یو ټکی مشترک لري، د ده فاصله د همغې دایرې د شعاع سره برابره ده. لکه مخکې چې ما ویلي چې د C1 لپاره مونږ داسې لیکلی سو چې D مساوي کیږي له چی سره؟ له R سره. بیا که چیرته مونږ اوس د بلې دایرې ته وګورو، دا لویې دایرې ته وګورو، دلته تاسې وګورئ چې د C2 د لویې دایره د C2 په نامه سره یادیږي. د دې په هکله باندې مونږ داسې لرلی سو چې خپله دغه فاصله د دې مرکز نه د خط دغه فاصله چې کومه ده دا کوچنۍ ده د دې R نه، ځکه چې R د C2 شعاع څه ده، هغه له دې څخه نوره هم اوړي. نو مونږ په دې ډول باندې لیکلی سو چې د دغو اړیکې مونږ پیدا کړې. د C1 سره دغه خط په دې شکل باندې یو اړیکه لري او د C2 دایرې سره چې د دې فاصله د هغه له شعاع څخه کوچنۍ ده.